السلام علیکم درنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. زه خوشحاله یم چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضر یم او د فزیک درس شروع کوو. او زموږ نن لومړی درس دی په دې برخه کې چې لولو یې. مخکې تر دې چې ویډیو شروع کړو، تر ټولو مخکې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د فیسبوک په پاڼه کې هم را سره ملګري شئ. راځو لومړی معرفي ده. زموږ درس دی فزیک د نور برخه ده. د ساینسي علومو زده کړه. استاد احمد ضیا هادي. برخه فزیک نور. درس لومړی کال 1499. ژبه پښتو. راځو په دې برخه کې شامل موضوعات ګورو. شامل موضوعات دي: لومړی نور څه دی؟ دویم موضوع چې ده د نور سرعت په خلا او هوا کې. دریم موضوع د نور د ماهیت په اړه مختلفې نظریې. څلورم د نور منبعګانې. پنځم اجسام د نور له نظره. شپږم د نور خپرېدل او انعکاس. دا ټولې هغه موضوعګانې دي چې موږ یې په دې لیکچر کې لولو او هیله لرم چې دې ویډیو تر پایه زموږ سره پاتې شئ او نوي څه زده کړئ او په خپلو درسونو کې کامیاب اوسئ. مخکې تر دې چې درس شروع کړو، لومړی باید تاسو ته ووایم د نور فزیک چې دی دا په کانکور کې خورا ډېر اهمیت لري او د لسم صنف د فزیک په کتاب کې هم نیمایي برخه تشکیلوي او هم نن د اووم صنف فزیک کې هم موجود دی او د کانکور په ډېرو فورمونو کې هم دغه د نور برخې نه سوالونه راغلي دي. هیله لرم تر څو پورې چې کېږي تاسو سره نور فزیک تر اخره پورې ختم کړو. نن لومړی درس شروع کوو. لومړی موضوع ده نور څه دی؟ دا موضوعګان ډېر مهم دي ځکه د دې موضوعګانو نه په کانکوري سوالونو کې او فورمونو کې ډېر نقطه‌ای سوالونه راځي او ډېر تخنیکي جوړیږي. موږ نه باید یوازې په هغه مثالونو پسې وګرځو چې عملیوي شکل باندې حل کېږي، باید تشریح هم زده وي ځکه چې ممکن د دې برخې نه هم سوالونه راشي ځکه مخکینیو فورمونو کې راغلي دي. لومړی موضوع ده نور څه دی؟ نور څه دی؟ لکه څرنګه چې موږ او تاسې پوهیږو انرژي مختلف ډولونه لري. نور هم یو ډول انرژي ده. انرژي لکه میخانیکي انرژي، کیمیاوي انرژي، هستوي انرژي او داسې نور مختلف ډولونه لري. دې جملې نه نور هم یو ډول انرژي شمیرل کېږي. نور د اجسامو د لیدلو سبب ګرځي چې د نور په وسیله موږ یو شی لیدلی شو. مطلب دا چې که نور نه وي موږ یو شی نه شو لیدلی او همدغه نور ده چې موږ یو شی لیدلی شو. یعنې راځو یو ځل تاسو ته ډېر اړین مثال او ډېره اړینه موضوع وړاندې کوم. پخوانیو زمانو کې به د شیانو د لیدلو په اړه غلطې نظریې او تیورۍ وې. لکه پخوانیو زمانو کې به ویل کېدل چې کوم شیان چې موږ ګورو او کتلی شو دا موږ د هغې نور په وسیله ګورو چې زموږ له سترګو څخه تولید کېږي. خو بیا وروسته دا پوښتنه پیدا شوه چې که نور زموږ د سترګو څخه پیدا کېږي او تولید کېږي نو ولې موږ د شپې له طرف نه خپل اطراف نشو لیدلی؟ نو په همدې وجه وه چې دې پوښتنې ته بیا ځواب پیدا کړو چې نور زموږ د سترګو څخه نه بلکې د اجسامو څخه تولیدېږي او په داسې حال کې وه چې زموږ سترګې نور نه تولیدوي، بلکې موږ هغه وخت یو شی لیدلی شو چې خپله نور ولري او یا د کومې بلې نوراني منبع نور پرې ولګېږي او دا شی چې موږ یې ګورو نوراني شوی وي. یعنې که کله موږ وغواړو چې یو فرضاً یوه تیږه وګورو، که د شپې له طرف نه یې وګورو زموږ سترګې نور نه تولیدوي، نه یې شو لیدلی. خو که د سهار له طرفه یې وګورو په دا باندې چې کله لمر لګېدلی وي په دې تیږه باندې نو دې تیږې لمر ځان ته جذب کړی وي او انعکاس کړی وي او هماغه لمر
او رڼا او نور چې په دې تیږه لګېدلی زموږ سترګو ته منعکس شوی وي موږ دغه تیږه پرې لیدلی شو او د شپې طرف نه په برقي څراغ او یا کوم بل څه باندې هم لیدلی شو په داسې صورت کې چې نور بیرته موږ ته منعکس شي. هغه سوال چې ډېر وخت د کانکور په فورمونو کې راځي دغه پوښتنه ده چې آیا نور په خلا کې هم نشر کېږي او که نه؟ هو، نور د صوت په خلاف په خلا کې هم نشر کېږي. مطلب دا چې صوت په خلا کې نه نشر کېږي، یعنی زموږ اواز په خلا کې نشي نشر کېدلی خو نور په خلا کې هم نشر کېږي. خلا په دا معنا لکه اوبه په نظر کې نیسو، سمه ده، لکه اوبه چې کله په نظر کې ونیسو نو موږ کله چې د اوبو منځ ته لاړ شو خبرې نشو پکې کولی، یو بل اواز نشو اورېدی او یو بل ته غږ نشو کولی د اوبو منځ کې. خو نور برعکس، نور په خلا کې هم نشر کېږي خو صوت په خلا کې نشي نشر کېدلی. دا هم اړینه موضوع ده، تاسو باید ځان سره حفظ ولرئ او یاداښت کړی مو وي. بله موضوع ده د نور سرعت په هوا او خلا کې. دا ډېر مهم ټکي دي، دا دوه ډېر مهم ټکي دي. کوشش وکړئ دا ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی موضوع ده د نور سرعت په خلا کې. د نور سرعت په خلا کې 3 ضرب لاس په توان د 15 کیلومتره پر سکند. دا د نور سرعت په خلا کې دی چې دا هم باید حفظ شي. او بله موضوع د نور سرعت په هوا کې دی. نور سرعت په هوا کې 3 ضرب لاس په توان د 8 متره فی سکند. دا هم باید حفظ شي. دا د نور سرعت په هوا کې دی. او بله موضوع چې باید څکو د نور ماهیت په اړه مختلفې نظریې، یعنی نور څه ډول دی، څه ډول خپریږي، د دې په اړه مختلفې نظریې شتون لري چې اوس یې موږ لولو. د نور د ماهیت په باره کې مختلفې نظریې او تیورۍ موجودې دي چې دلته یې په عمومي توګه لولو. یو، د نیوټن نظریه. نیوټن یو انګلیسی عالم و. هغه د نور د ماهیت په اړه دا نظریه درلوده چې نور د ډېرو کوچنیو ذرو جریان دی خو په یو فوق العاده تیز جریان سره د یو منبع څخه په مستقیم شکل نشر کېږي. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې نیوټن لومړی کې که پوښتنه وشي چې نیوټن د کوم ځای عالم و، یو انګلیسی عالم و، یعنې د انګلیسانو عالم و یا د یو انګلیسی عالم و. خلاصه هغه د نور د ماهیت په اړه دا نظریه ده چې نور د ډېرو کوچنیو ذرو جریان دی، یعنی نور چې دی ذروي خاصیت لري. خلاص د مطلب دا دی چې نور ذروي خاصیت لري. که چیرې زموږ نه د کانکور په فورمونو کې، د مکتب په درسونو کې، بیا هر ځای کې پوښتنه وشي چې کوم عالم نظریه ورکړې وه چې نور ذروي خاصیت لري، نو زموږ ځواب دی چې نیوټن دا نظریه ورکړې وه چې نور ذروي خاصیت لري. یو ځل تشریح ته راځو. د نیوټن د نظریې مطلب دا دی چې نور د ډېرو کوچنیو ذرو جریان دی خو موږ یې په مستقیم شکل ګورو چې د یو منبع څخه تولید کېږي. دویم موضوع ده د هیوګنز نظریه ده. هیوګنز یو هالنډی عالم و. یعنې دا د هالند و. دا ډېر تکړه فزیکدان او ریاضیدان و. هیوګنز نه تنها په ریاضي او فزیک کې پرمختګونه درلودل بلکې د کیمیا په برخه کې هم پرمختګونه درلودل. او موږ باید تاسو ته د کیمیا په درسونو کې هم د هیوګنز نظریې او مطالعاتي کړنې دروښیو او تاسو ته به هغه تیورۍ بیان کړو. خو درس بل اړخ ته نه بیایو. د هیوګنز نظریه دا وه او دا عقیده درلودله چې نور موجي حرکت کوي، یعنی نور موجي حرکت کوي. خو نیوټن بیا دا نظریه درلوده چې نور ذروي خاصیت لري. یعنی اوس مونږ دوه ټکو ته اشاره کوو. زمونږ دوه ټکي دا دي چې که پوښتنه وشي چې کوم عالم نظریه درلوده چې نور ذروي خاصیت لري، وایو چې نیوټن. خو که پوښتنه وشي چې د موجي حرکت او د موجي جریان په اړه چې نور یې لري کوم عالم نظریه وړاندې کړې وه، وایو چې د دې په اړه نظریه هیوګنز وړاندې کړې وه. نو دا هغه مهم ټکي دي چې په دې درس کې باید زده وي
او د دې نه ډېر وخت د کانکور په فورمونو کې پوښتنې هم راځي چې موږ باید زده وي. یو ځل بیا هم تشریح کوم. تشریح دا ده هیوګنز د نیوټن پر خلاف په دا عقیده و چې نور ذروي نه بلکې موجي حرکت لري. دریمه نظریه ډېره مهمه، اړینه او هغه نظریه چې دواړه نظریې قبول یې هم کړې، باطل یې هم کړې او مساوي هم ښودلی او یوه نوې نظریه یې منځته راوړه، هغه ده د ماکسویل نظریه. ماکسویل نظریه، ماکسویل یو روسی عالم و. ماکسویل یو روسی عالم و چې د نور ذروي ماهیت او موجي ماهیت ماکسویل په ډېر ښه ډول سره تشریح کړه. مطلب دا چې ماکسویل وویل چې نور هم ذروي ماهیت لري، یعنی هم ذروي خاصیت لري او هم موجي ماهیت. او بیا ماکسویل دا وویل چې کله ذروي او موجي ماهیت لري نو دا ولې لري؟ هغه دا چې ماکسویل دا نظریه بیان کړه چې نور د رادیويي امواجو له جنسه دی چې په خلا کې هم منتشر کیږي. یا په بل عبارت دا سره دا چې رادیويي امواجو نه مطلب دا دی چې نور الکترومقناطیسي موج دی. یعنی خلاصه دا چې نور په ځینو مواردو کې کولی شي چې نور هم ذروي خاصیت ولري او هم موجي خاصیت، خو په ځینو مواردو کې نور داسې هم کولی شي چې مونږ یې له ذروي او موجي ماهیت څخه تیر شو او نور له د دواړو خاصیتونو څخه تیر شي او مونږ نور یوه روښنایي قبوله کړو چې له منبع څخه په مستقیم ډول منتشر کیږي. دا د ماکسویل نظریه وه چې تاسو ته مو بیان کړه. او تر ټولو اړینې نظریې همدا درې نظریې دي چې نور په اړه وړاندې شوي دي او تاسو باید دا په ښه ډول سره زده کړئ او مفهوم ترې واخلئ. بله موضوع ده د نور منبعګانې، یعنی نور د منبعګانې څه شی دي او نور د کوم منبعګانو نه تولیدیږي. نور منبعګانې په دوه ډوله دي، یو طبیعي منبعګانې لکه لمر او ثابت ستوري. یعنی نور دوه ډوله منبعګان لري، یو طبیعي او بل غیر طبیعي. طبیعي منبعګانې لکه لمر او ثابت ستوري. دویم دي غیر طبیعي منبعګانې لکه چراغ، برق، شمع او داسې نور. دا غیر طبیعي منبعګان دي. تشریح ته راځو چې ښه په مطلب باندې پوه شو. د نور منبعګانې په دوه ډوله دي، یو طبیعي او بل غیر طبیعي. ویلی شو چې طبیعي منبعګانې هغه دي چې الله جل جلاله پیدا کړي او غیر طبیعي د بشر په لاس جوړ شوي چې اوس موږ خپله هم کولی شو د طبیعي منبعګانو په اړه او غیر طبیعي منبعګانو په اړه نور مثالونه په دقیق ډول سره بیان کړو. او یو بله مهمه او اړینه خبره چې موږ باید پرې پوه شو هغه دا ده چې د طبیعي منبعګانو په اړه که غواړو چې ډېر پوه شو نو موږ باید د قرآن کریم له تفسیر څخه هم مرسته وغواړو. بله موضوع ده اجسام د نور له نظره. اجسام د نور له نظره، یعنی اجسام د نور له نظره په کومو برخو دي؟ اجسام د نور له نظره په دوه برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه ده یو نوراني اجسام. هغه اجسام دي چې په خپل ذات کې نوراني دي، یعنی فطرتا او ذاتا نوراني دي. یعنی تشریح ته راځو چې نوراني اجسام هغه اجسام دي چې خپله ذاتي نور لري، یعنی دا چې له خپل ځان څخه نور خپروي، د کومې بلې منبع څخه نور ځان ته نه جذب کوي او بیا یې منعکسوي. لکه لمر، آیا لمر د کومې بلې منبع څخه نور اخلي؟ نه، لمر خپله ذاتي نور لري. بل برقي څراغ، کله چې برق ورشي نو موږ نشو کولی چې ګروپ لامپ یا همغه برقي څراغ ته د کوم بلې منبع څخه نور ورکړو، خو یوازې همغه برق وي چې دې ته برق ورشي او نور تولیدوي. شمع او داسې نور، دا نوراني اجسام دي. غیر نوراني اجسام ډېر اسان دي. دا دویم برخه ده، غیر نوراني اجسام. د نوراني اجسامو څخه پرته نور ټول جسمونه د غیر نوراني جسمونو په نوم یادیږي. او یا دا چې غیر نوراني جسمونه هغه دي چې په ذات کې نور نه لري، یعنی خپله نور نه لري بلکې د نورو نوراني منبعګانو څخه نور اخلي او جذب کوي.
لکه تیږه، لرګی، پلاستیک او داسې نور. دا موارد لکه تیږه، لرګی، پلاستیک او داسې نور دا ټول هغه موارد دي چې نور نه لري او غیر نوراني اجسام دي. او غیر نوراني جسمونه بیا په درې نورو ګروپو ویشل شوي دي. یو، شفاف جسمونه. دوه، نیمه شفاف جسمونه. دریم، کدر جسمونه. که چیرې زموږ څخه پوښتنه وشي چې شفاف جسمونه، نیمه شفاف جسمونه او کدر جسمونه دا د کومې ډلې څخه شمیرل کیږي، نو موږ باید ووایو چې دا درې چې دي، دا درې دا د غیر نوراني اجسامو له اړخ څخه شمیرل کیږي. دا هم مهمه او اړینه موضوع ده چې باید نوٹ کړې مو وي. او که تاسو چیرې نوٹ نشئ کولای نو کولی شئ زموږ له ټلګرام نه چینل څخه هم درسي مواد ترلاسه کړئ او چپترې ترلاسه کړئ تر څو د نوٹ نیولو څخه خلاص وای او یوازې خپل مثالونه پکې حل کړئ. لومړی راځو الف برخه ته. الف برخه کې دي شفاف جسمونه. شفاف جسمونه هغه جسمونو ته ویل کیږي چې نور په بشپړ ډول له خپل ځان څخه تیروي، لکه شیشه، هوا، اوبه او داسې نور. یعنې کله که موږ په یوه شیشه باندې څراغ رڼا واچوو، د لمر رڼا ولګېږي او یا داسې کوم بل نوراني منبع رڼا ولګېږي، نو دا د شیشې څخه په پوره ډول سره تیریدلی شي، چې دا شفاف جسمونه ویل کېږي. دویم برخه یا بې نیمه شفاف جسمونه. هغه جسمونه چې د کدر او شفاف جسمونو ترمنځ وي او د نور یوه برخه بیرته منعکسه کوي، هغې ته نیمه شفاف جسمونه ویل کېږي، لکه پلاستیک، غوړ کاغذ او داسې نور. په دغه نیمه شفاف جسمونو باندې کله چې نور ولګېږي نو دوی په پوره ډول سره نور له خپل ځان څخه نه تیروي، بلکې یوه برخه یې تیروي او یوه برخه یې بیرته زموږ خواته منعکسه کوي. که غواړئ چې خورا ډېر په دې برخه کې پوه شئ نو دا آسان مواد دي لکه پلاستیک، غوړ کاغذ او داسې نور. نو تاسو د دې څخه ګټه واخلئ او دې باندې خپله تجربوي کار وکړئ، نو هغه وخت به تاسو پوه شئ چې څنګه نور منعکسه کوي او څنګه نور ځان څخه تیروي. جیم، کدر جسمونه. هغه جسمونو ته ویل کېږي چې نور له خپل ځان څخه نشي تیرولی، لکه تیږه، فلزونه، لرګی، دیوال او داسې نور. یعنې دا کدر جسمونه دي. کله چې لمر په یو دیوال باندې ولګېږي نو د دیوال هغې بل اړخ ته نشي تیریدلی، یا په یوه تیږه باندې ولګېږي نو د تیږې بل اړخ ته لمر نشي تیریدلی، یا په لرګي باندې او یا هر هغه بل څه باندې چې کدر وي، دې ته د کدر جسمونه ویل کېږي. بله موضوع ده د نور خپرېدل. که چیرې زموږ څخه پوښتنه وشي چې نور په کوم ډول سره خپرېږي، نو زموږ ځواب به دا وي چې نور خپرېدل، نور هر طرف ته چې خپرېږي نو په مستقیم شکل خپرېږي، یعنې په ګډوډ شکل باندې نه خپرېږي، چې دې ته د نور وړانګې ویل کېږي. راځو په تجربوي بڼه ګورو. که چیرې دا یو لمر په نظر کې ونیسو، یو لمر او دغه نورې شعاګانې وي، نو لومړی شعاع چې تېرېږي دا هم مستقیمه وي، د نورو شعاګانې هم. که وګورو دا ټولې شعاګانې ګورئ دا ټولې په مستقیمه بڼه خپرېږي، خو د لمر څخه هیڅ کله هغه نور چې خپرېږي دا رقم ګډوډ او غیر منظم نه خپرېږي، بلکې په ډېر مستقیم او خورا منظم شکل باندې خپرېږي، چې دې ته د نور وړانګې ویل کېږي او یعنې مطلب مو د نور شعاوې دي. بله موضوع ده چې موږ یې باید زده کړو هغه دا ده چې که چیرې نور په یو کدر ساحلي جسم ولګېږي نو د نور انعکاس پېښه رامنځته کېږي، او دلته به یو عنوان ولیکو په بښنې سره. زموږ نه عنوان پاتې شوی دی چې ولیکو، چې عنوان بله موضوع ده د نور انعکاس. دا موضوع ده، یعنې موږ اوس په دې موضوع باندې لګیا یو. کوشش وکړئ دغه نوټونه ځان سره یاداښت کړئ تر څو په راتلونکي کې
چې بیا هم ویډیو تکرار کوئ د نوټ نیولو څخه بېغمه وئ او درس درته اسانه شي. لومړی راځو د انعکاس پېښې تعریف ته. یا خپله انعکاس څه دی؟ که چیرې نور په یو قدر صیقلي چې منظمه سطحه وي لکه آینه جسم ولګېږي نو د نور انعکاس پېښه رامنځته کېږي. دا تعریف و. د نور انعکاس په څو ډوله دی؟ د نور انعکاس په دوه ډوله دی. یو منظم انعکاس. که جسم منظم صیقلي جسم وي نو انعکاس منظم دی. فرضاً مونږ یوه منظم صیقلي جسم په نظر کې نیسو لکه آینه چې کله مونږ رڼا ور واچوو چې بیرته مونږ ته منعکسه کړي نو منظم شکل باندې منعکسه کوي. روز تشریح کوي. مطلب دا دی که چیرې نور په یو داسې قدر صیقلي جسم باندې وځلیږي چې انعکاس ورکوونکې سطحه یې منظمه وي نو نور منظم انعکاس کوي چې دې پېښې ته منظم انعکاس ویل کېږي. بیلګه یې ګورو. بیلګه په دا ډول ده. دا وارده شعاګانې دي، یعنی نور چې کله پرې راځي تولیدېږي. نور راغلو او دا صیقلي سطحه ده، په دې باندې نور ولګېدو او هماغه وړانګې او شعاګانې دا یې بېرته چې منعکسه کړي نو ګورئ دا منظمه منعکسه شوي، دام ټولې په منظم منعکس ډول باندې منظم شکل باندې بیرته منعکسه کړي دي چې دې ته منظم انعکاس ویل کېږي. دویم ډول په انعکاس کې د نور انعکاس کې چې دی هغه غیر منظم انعکاس دی. که چیرې نور په غیر منظمه صیقلي سطحه باندې وځلیږي نو دې پېښې ته غیر منظم انعکاس ویل کېږي. مطلب دا دی چې که زموږ سطحه ناهمواره وي، یعنی که په تجربوي شکل باندې په نظر کې ونیسو لکه یوه سپینه تخته چې په نظر کې ونیسو او هغه هم د چادر څخه جوړه وي خو خرابه شوې وي یا هم زور پرې ورغلی وي، کوم ځای چت شوی وي، نو کله چې نور په دې باندې وتویږي نو دا بیرته په غیر منظم ډول باندې انعکاس کوي. راځو بیلګې ته. بیلګه یې په دا شکل ده چې که چیرې زموږ سطحه دا رقم ناهمواره وي، یعنی غیر منظمه صیقلي سطحه وي، نو هغه نور چې تولیدېږي فرضاً دغه لمر دی او وارده شعاګانې پرې راغلې نو یوه شعا به منظمه وي بله غیر منظمه. خلاصه دا چې ټولې منعکسې شعاګانې به په غیر منظم شکل وي چې دې ته غیر منظم انعکاس ویل کېږي. درنو زده کوونکو، د نورو درسي ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د کتابو او چپترو د لاسته راوړلو لپاره زموږ د ټلګرام چینل سره جوین شئ. د هر رقم مشکل په لیدو سره هر رقم پوښتنه یا سوال تاسو ته پیدا کېږي یا کومه غلطي زموږ په درسونو کې تاسو ګورئ نو د ساینسي علومو زده کړې په پښتو په ګروپ کې جوین شئ، لایک کړئ او خپل مشکل شریک کړئ. په درناوي احمد ضیا هدي.